دا وخت داسې وخت چې په ویشه خو به ویښ یې دا وخت داسې وخت چې په ویشه خو به ویښ یې خو ښه به وي په خوب کې هم بیداره ګرځېدل چې شعرونه دي چې اقصا چې زه درځمه دا چې تا کې څومره مړه دي اقصا چې زه درځمه دا چې تا کې څومره مړه دي دې لس ګونه قتلونه به دې خپلو تر کومه اقصا چې زه درځمه دا چې تا کې څومره مړه دي دې لس ګونه قتلونه به دې خپلو در کومه د ماشه لا د ما مخالفت خبرې پرېږده د ماشه لا د ما مخالفت خبرې پرېږده خبرې خو زه واړه د منلو در کومه ته سل پیره مې روزې کې بچي په کاڼو ولې ته سل پیره مې روزو کې بچي په کاڼو ولې او زه یمه ته سل پیره مې روزې کې بچي په کاڼو ولې او زه یم چې جواب یې لا په ګلو در کومه یهودو چې بمبار باندې مو څومره خرچه کیږي یهودو چې بمبار باندې مو څومره خرچه کیږي دې ګټه به زه واړه له بوتلو در کومه یهودو چې بمبار باندې مو څومره خرچه کیږي دې ګټه به زه واړه له بوتلو در کومه باقي خو به د سر بیخي له تن جدا کومه باقي خو به د سر بیخي له تن جدا کومه باقي به موقع سله د ویلو در کومه په هر ګام باندې پرهاره فلسطینه په هر ګام باندې پرهاره فلسطینه رب دې خپل څه مددګاره فلسطینه په هر ګام باندې پرهاره فلسطینه رب دې خپل څه مددګاره فلسطینه او داسې نه ده چې زه ستا په طرف نه یم داسې نه ده چې زه ستا په طرف نه یم خو خاموشه یم له ډاره فلسطینه او د افغان په شان آزاد مملکت نه یم د افغان په شان آزاد مملکت نه یم چې نارې وکړم په جاره فلسطینه او که لږ وار د دیوبند بچو ته ورکړي که لږ وار د دیوبند بچو ته ورکړي چې دښمن دې کړي په لاره فلسطینه او وایي نه ده شته بچیان په مکتبو کې وایي نه ده شته بچیان په مکتبو کې بې قسمته یې ډېر خواره فلسطینه او ستا فراق د ستا له غمه بېغم نه دی ستا فراق د ستا له غمه بېغم نه دی یادوي د ډېر بېسیاره فلسطینه او په دې غزل سره اجازت غواړه چې په دار شول منظور صاحب په دار شول چې له دار لرې له ډاره ګرځېدل په دار شول چې له دار لرې له ډاره ګرځېدل چې دار نه یېرېدل نه آبېداره ګرځېدل او احسان صاحب شعر عرضه چې دا څه وایي چې تا ته یې یو ګوټ قدرېدر نه کړو دا څه وایي چې تا ته یې یو ګوټ قدرېدر نه کړو جامونه خو ښه ډېر کني می خواره ګرځېدل او رښتیا رښتیا به وایې دا غرور که سادګي ده رښتیا رښتیا به وایې دا غرور که سادګي ده دا دومره کښلو منځ کې بې سینګاره ګرځېدل او شعر عرضه چې دا وخت څه داسې وخت چې په ویشه خو به ویښ یې دا وخت څه داسې وخت چې په ویشه خو به ویښ یې خو ښه به وي په خوب کې هم بیداره ګرځېدل او فراقه چې د کار نه و په هر ځای کې په کار و فراقه چې د کار نه و په هر ځای کې په کار و د کار سړي چې څومره و بېکاره ګرځېدل ډېره مننه دي